د امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله لارښوونې د علما کرامو د خبرو یادښت او لحاظ کوي او هغه په عملي کولو سره کیږي چې عمل ورباندې نه وي بیرته هیریږي او د الله جل جلاله څخه عملي کولو لپاره د توفیق غوښتنې دعا وکړه. سپارښتنه درته کوم چې زما خبرې داسې یادښت کوئ او عمل ورباندې کوئ لکه د شریعت یو حکم. د افغانستان اسلامي امارت پرمختګ په اطاعت او پیروي کې دی، نو خپلو د امیرانو اطاعت کوئ. که مو اطاعت ونه کړو کامیابي مو په ناکامۍ بدلیږي. زما به داسې اطاعت کوئ لکه د شریعت د یو حکم او د افغانستان د اسلامي امارت دا یو ځانګړی صف دی چې اطاعت پکې شته دی. د افغانستان اسلامي امارت ټول فرمانونه پر خپل ځان عملي کوئ او د ولسوالیو ټولو مسؤلینو او هر وګړي ته یې ورسوئ. نیمګړتیاوې مو اصلاح کړئ، تېروتنې مه کوئ، ځکه که یې اصلاح نه کړئ نظام او ولس ته تاوان اوړي. لکه څنګه چې مخکیني خلک الله جل جلاله واخیستل، که موږ هغسې کردار وکړو نو موږ به هم الله جل جلاله واخلي. له علماو سره تل په اړیکه کې اوسئ، د مدرسو له مسؤلینو او استادانو سره تل همکاري کوئ او تل ورسره ناستې کوئ. د خپلو امیرانو عیبونه د خلکو په مخ کې مه وایاست او مه هم په خپلو منځونو کې شکایتونه کوئ. د بیت المال د ټولو اسبابو او وسایلو زه او تاسې وکیلان یاست. د مصلحت پر ځای کې باید مصرف کړو او داسې ساتنه باید وکړو لکه د خپل شخصي مال. شخصي نیتونه وغورځوئ، تل عدالت کوئ او هم د عادي خلکو په څیر ژوند وکړئ. یو د بل په کارونو کې مداخله مه کوئ، دا تکبر دی. ټول د یو بل کارونو کې همکاري کوئ او په خپلو منځونو کې اختلاف مه کوئ. د قاضیانو قدر او درناوی کوئ. زاړه مجاهدین مه شاته کوئ، د مجاهدینو د قربانیو قدر او عزت وکړئ. 20 کاله یې مبارزه وکړه. د یتیمو ماشومانو لپاره چې پلرونه یې شهیدان شوي د تعلیم زمینه برابره کړئ. که مو دا کار وکړه نظام به لا ټینګ شي. د خپل صف تصفیې ته پاملرنه کوئ او بدو خلکو ته په خپلو صفونو کې ځای مه ورکوئ، ځکه بد اشخاص د مشرانو نوم بدوي. په خوراک او نورو چارو کې اسراف مه کوئ او د بل چا څخه تحفې هم مه اخلئ. له بې ځایه تصویرونو او ویډیوګانو څخه په جدي توګه ډډه وکړئ او مه خلک ورته ترغیبوئ. د مجاهدینو د پوهې سطحه لوړه کړئ، سیمینارونه ورته جوړ کړئ، په اداري اصلاحاتو یې بلد کړئ. خپل منځونه په جماعت سره کوئ او په خپلو کوټو کې سبقونه دینی درسونه پیل کړئ. کومو ولسوالیو کې چې مدرسې نه وي ژر تر ژره یې جوړې کړئ. د غټو تلیفونونو استعمال کم کړئ. انټرنیټ ته زیات وخت مه ورکوئ، ځکه چې قیمتي وخت مو ضایع کوي او هم به مو له لازمو دیني معلوماتو څخه بې برخې کړي. د خپلو سرونو ویښتان د شریعت مطابق جوړ کړئ. له زیاتو اوږدو څڼو څخه ډډه وکړئ.